ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو دوستانو دا د یو ځل بیا مو درته د دودیزه خپرونه د مې خپل خپرونه د ولس ټي وي یوټیوب چینل او د ولس غږ راډیو د لارې چې مخکې به مو په نشر رسولې اوس یې درته د یوټیوب چینل د لارې په نشر رسوو. دوستانو تاسې کولی شئ چې زموږ دغه خپرونې سره ملتیاګانې تر پایه پاتې شئ. زموږ قدرمن دوستانو هدف د ولس تفریح ده، بیداري ده او دې کې احساسات هغه مړه احساسات چې دي هغه بېرته ژوندي کول دي او د دې وطن د بیا آبادۍ او ترقۍ دپاره کار کول دي. قدرمن دوستانو دا وطن آبادي غواړي، دا وطن د سولې د ټینګښت دپاره کار وکړو. دوستانو دا چې زموږ دغه خپرونې تاسو ته به موږ کوشش کوو چې تاسو ته ښې خپرونې د ولس ټي وي یوټیوب چینل د لارې په نشر ورسوو. تاسو به موږ سره دې خپرونو تر پایه ملتیاګانې کوئ او زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کوئ، لایک کوئ به او بل آیکون ته به ګوته وروړئ او زموږ دغه خپرونې قدرمن دوستانو فیسبوک کې هم په نشر رسېږي، هلته به هم لایک او شیر ورکوئ ځکه چې موږ ستاسې د لایک سره زموږ احساساتو ته ډاډ رابخل کېږي او موږ هڅول کېږو چې نورې د دې نه ښې خپرونې تاسو ته راوړو چې هغه مرکهیي خپرونې چې د ولس ته دې ګټه ورسېږي. د چارواکو تر غوږونو باندې مرکهیي خپرونې راوړو، ولس او د چارواکو ترمنځ د رابطې پول چې دی هغه بېرته بحال شي او د ولس د دردونه هغه شي. قدرمن دوستان راځئ چې دغې دودیزې خپرونې ته د مې خپل خپرونه غوږ کړي.
واپس لگی ہے اجی یہ جو واپس زهرانی موجوی خانم جانی جلے والا گل دا بڑو روڑا یا نگانی او جلے دا کورا پوری تلسو چکاونا خانم جانی جلے نگرانی جلے والا گل دا بڑو روڑا چی بوغالا گل داؤں کرا داؤں خانم جانی جلے داستان دی خان او ورشه په دل بنوي شبه کمادار د عمر نه بجوړي همیشه بهار د عمر او نه د کوره ګټه زمان سفر سفرا ما وسی گلال دومر در گیا ٹین شجون چوینو راضي او باخره دستانه غواړما چاله په دې دنیا ورکړي وي مینا او کلی تستا یما راغلی وخت را څرګند کړي وي کلی تستا راتاشه راځي بیا واپس حال دی پزنا باندې او دینو سما بدلې دې څلور ټول داغونه خالونه ټول والا خیسته دي کنه دغني خالنو کریبه دي کومه او سجادوګری جنې کود په مام کوا دخای نبی رګا مینا کلا لا صحيح يا خير ما تحكي
شورا چېرته رارسي شورا رارسي چېرته ولسټي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو قدرمنو عزتمند اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د دودیزې خپرونې د محفل د خپرونې سره پاتې کېدی نه شو دا چې بیا د یو بلې نوې دودیزې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو اوس د زه ډاکټر انجینر صاحب عبدالرحمن صاحب پاچا اجازت غواړم تاسې رابولم دغې د رحمانیور زړې سندرې ته راځئ چې په شریکه ورته غوږ کېږدو او د پروګرام تر پایه دغه سندره واورو قدرمنو دوستانو نور مې په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه د پتنګو د بلبل تر من حیران یم مخ دې اور دې که ګلګون دې نه پوهېږمه په شانه سره یې تار د زلفو ډېر شو چې غوټ شوی مې تارون دې نه پوهېږم یا قربان ریشما ورحجبا خبر خکلا یو بادشاہو د غزنی کتاب ویلا پناما سر محمود د بادشاہ نمو بکال کی ولوالک گل یو ورځ بادشاہ وتلی و سارا ته دوه ملکې په یو ځای کې ولیدله قلمونه و په لاس کاغذ په مخ کې بادشاہ وکړه د هغې ځینې په خپل نصیب ډېر درنه خفه یمه کله مې خان کې کله غواړم خیرونه ما ته مې خپل قسمت معلوم شو زه یې په جختو غورځوم راوړي تاکونه زه په میل سړي پوهېږمه
وچینی ما دا شک سړی نه جار کې شلمئی عمر په صبر تیروي آگی ویل منگا ملکی مقرری امر شوه د خالق د غم نکلا دیو قلم د بل سره وهنه ابا چا ورته وساو شو غافل باچا ویل زما دلور جامبال نوم دی د هغې نصیب چا سره تل هغې ویل په نام حیا زیاتېږي دا ستا لور به یې د هغه سره شامل زه په میل سړي پوهېږمه یا یې رنګ زړی یا یې شونډې وچیني عاشقي مه کوئ سچ غم دی څوک چې د غم طاقت لري عاشق وي زما او د ستا په منځ کې غرونه ګران به دواړه یادو چې یو ځای شو پرېږده چې څیرې ګرېوان ګرځم آخر بدل را باندې وسېږم باچا بېرته په خفګان تې را روان شو دغه هلې وزیرانو ته ویله زما لور به د حیاس په قسمت کېږي د حیاس د مرګ تړون یې وتړل صدایاز ډېره اوږده ده بیا حیاس زمر خبر ته ولېږل چې د حیاس په مخ شیدا شو محمود پادشاه د غلامان غلام شو